نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. د صحابه کرامو د پیژندنې په لړۍ کې نن یو بل مبارک صحابي در پیژنم. دا مبارک کیسې به جلا ځان ته خوند، عبرت، نصیحت او پند لري. تکلیف دی هر څوک وګالي، ما مخکې بیانو کې هم درته ویلي دي، رب دې نه ناراضه کوي، رب دې خوشاله ساتي. زحمت دې تیر سي خو الله دې خوشاله وي. که خوشحالي وي او الله رب العزت ناراضه وو، هوسا ژوند و الله رب العزت د بندگانو څخه خابدي وو، دغه ځای نو علما فرمایي چې د تکلیف او دک ځای دی. دغه صحابه کرامو په پیژندنې کې موږ د دوی مبارکو صحابه کرامو چې څنګه حق دی هاسې مو پیژندل نه دي، خو د دې د ژوند د حالاتو څخه هر چهارشنبه د ډیره وخت د لړۍ را پیل شوې ده، یو څه څکه کوو. ګوندې الله رب العزت ته په دغه امید را جمع کیږو چې الله د قیامت په ورځ د دغو صحابه کرامو شفاعت را په برخه کې او په دې دنیا کې د دوی پر قدم باندې د ژوند د تیرېدلو اصول، قوانین، ارشادات راوسي. ان شاء الله انسان په ځان پوهیږي نه، خو انقلاب پکې راغلی. دغه هم قدرمنو انقلاب دی چې د بدو څخه انسان وشو ته حرکت راوکړي. یو ورځ نه یو ورځ د یو صحابي یو قول، یو قصه، یو داستان، یو د ژوند یو خاطره انسان ته ورپیاد. لوژو خلکو ته به شاید د ډیرو ناروا انسانانو غلطي بیکاره خاطرې ورپزړه کیږي، خو د لوی رب احسان به دا وي چې موږ ته د تکلیف او د هوسایي په وخت کې د خپلو صحابه کرامو د ژوند خاطرات الله رب العزت راپزړه کړي. نو حضرت خالد بن سعید بن عاص بن امیه یو هغه خالد مبارک دی چې خالد بن ولید د ولید زوی دی رضی الله عنه. یو دغه خالد نامي صحابي دی چې د سعید زوی دی رضی الله عنه. خالد چې د سعید زوی دی د عاص لمسی دی او د امیه کړوسی دی. دغه مبارک صحابي در پیژنم، حضرت خالد رضی الله عنه. ده هم عجبه د نا ژوند کوي، په ډیرو نعمتو کې ډیر نازېدلی او په ډیرو احساناتو په ډیرو نعمتو کې د ژوند هر لحظه را تېره کړې. د تاریخ او د سیرت په کتابو کې منن لیدله وای د مبارک پلار سعید په ټوله مکه کې تر د شتمن انسان نو او په ټوله مکه کې د عزتمن انسان نو. ټول قریش او بنو هاشم د قدر کوي، ټول امیه انسانانو چې دغه قوم او قبیل خلک و د عزت کوي. تعجب خبره د حریانته خبر له قدرمنو داده وای په کم رنگ چې به لنګوټه وتړل په ټوله مکه کې بیا هغه رنگ لنګوټه بل چانه تړل. ولدا سعید لنګوټه تړلې ده، ژړ رنگ، تور رنگ، شین رنگ، هر رنگ چې به وتړل په هغه رنگ لنګوټه به چانه تړله. ولې کې تړلې وای د په عزت کې کمی راتلله. نو ټول مکه والا خلکو که څه هم مشرکین به لنګوټه به تړله، د په رنگ لنګوټه نه ته. دا کله کله د چای نشان د نشان دا د عزت یو علامه و چې د به کم رنگ لنګوټه پر سر باندې تاو کړل، ولونه به وپیچله. په مکه کې به هیڅ لنګوټه په هغه رنگ نه تړل، ولنګوټه تړل بل. نو څو کمالات د حضرت خالد مبارک پلار درلودل. سعید یو کمال یې داو، اشتمن و مالدار و خان و عزت یې په خپل قوم او قبیل او علاقه او منطقه کې درلودي او د عزت علامه داو چې کم رنگ لنګوټه به وتړل بل چې هغه سینه تړل نه تړل او نه اجازه ورته. دغه حضرت خالد رضی الله عنه چې د سعید زوی دی د عاص مسی دی، ډېر په اولو وختو کې اسلام راوړي. د دلور وای زما پلار په مسلمانانو کې پنځم نفر دی چې اسلام راوړي. زما د پلار تر مخه یو حضرت علی بن ابي طالب و، یو حضرت ابوبکر و، یو حضرت زید بن حارثه و، یو حضرت سعد بن ابي وقاص و رضی الله عنهم چې څلور کسان و مخکې اسلام راوړي. پنځم نفر زما پلار خالد و چې اسلام راوړي رضی الله عنه. حضرت خالد بیا څنګه اسلام راوړي؟ عجیبه خبرې دی. انسان ته په فکر او دماغ کې ډیر ځله داسې قدرمنو راغلي چې د صحابي مبارک حالات ما کتلی او چا شنبه سي ماښام سي هغه شان ټول را باندې خوب وي. ما ته د الله رب العزت ډیر نعمتونه را یاد سي چې لله الحمد دغه هم د الله نعمت دی چې غلط خوب نه راځي. یعنی په خوب کې غلط خوب زه نه وینم، بس دغه مبارک صحابه کرامو حالات راځي. څه خلک په خوب کې راځي، څه خاطرې په خوب کې راځي. دا چې د چا سره د کوم شانو د کوم کارو سره ډیر تعلق وي، هغه چې په ذهن کې
هغه شان. مثال دی وای لکه نشه، کدی غلط انسان ته د عملیاتو پر وخت نشه ورکړه، غلط خبرې کوي، کنزل کوي. او دیندار حافظ کا عملیات کول د ستونی یا د زړه یا د بل ځای نشه چې ورکوي چې د قران کریم تلاوت کوي. نو هر څومره چې د انسان تعلق د شو خلکو سره وي، هغومره ان شاء الله تعالی د زکندن په وخت کې هم پیدا کوي، په خوبو کې هم پیدا کوي، په ژوند کې هم پیدا کوي. د دې مبارکینو حالات ډیر دی، الله رب العزت ځینې راضي سوی دی. الله دې دوی انوار او برکات زموږ او تاسو په کورو کې هم راوړي. اسلام هغه وخت راوړي چې خوب یې ولیدي، خوب ویني چې د دوزخ پر کند او څوکه ولاړ حضرت خالد مبارک رضی الله عنه. ما درته د حضرت خالد درسم چې د سعید زوی دی رضی الله عنه، خوب ویني چې د دوزخ پر څوکه باندې ولاړ دی. ټول دوزخ خونو شیلې دی، دا شیله ده، دا دوزخ دی، و دوزخونه دي، دا قسم دی، تو دوزخ دی، یخ دوزخ دی. خو د دوزخ د شیلو څخه یو شیله خوب ویني چې د شیلی او د وادي او دغه دوزخ پر دې څوکه باندې ولاړ. حالت شهیق دی، زفیر دی، د دوزخ د لمبو او د دوزخ کې انسانان چې سوزل کیږي د دې ژغونه دي، د دوزخ د اور ژغونه دي، او د جهنم د خپل د دوزخ ژغونه دي. دای بیریږي چې اوس به د سیور ولويږي. په دا وخت کې پلار د شاده خوا ورته ولاړ دی، خپل زوی خالد ور دککی چې د دوزخ تر ولوي. دا خوب کې په دې وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم هم په خوب کې ویني چې په دواړو مبارک لاسو حضرت خالد رضی الله عنه د تر هغه ځای د شاده خوا نسی لکه موږ او تاسو چې خپل پایجامه تړو، د شاده خوا په دواړو مبارک لاسو نسی او د اور څخه راکشي. پلار دوزخ تور پروي او پلار کوشش کوي چې خپل دغه زوی چې خالد په ډیر ناز او نواز را لوي کړی دی، دا خپل ګران زوی اور او د دوزخ وشيلي او کندې تور تیل وهي او دکای کی رواچی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل مبارک لاسو د شاده خوا څخه نسی د املا د شاده لاند حصے څخه چې موږ او تاسو په جامت په دازه کې تړو تر دازه نسی او د اور څخه را لری کی. دا خو ویني چې ناګهانه راويستو ولاړی روان دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم تلاش وکي، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په مخاور لیول، اې دا رسول ملګری او بکر ما یو خوب برای ولیدی، دا خوب پلار دوزخ تورات ولم او رسول علیه الصلاۃ والسلام دا محمد نامه چې دی احمد نامه استعمالګری داد می د دوزخ او د اور څخه دی خاطر استکی چې اور تورونه لويجم. دا څه پیسه ده؟ نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه بارور تویل اريد بك خیر، د خیر اراده ستاسو په باره کې سوید. اوله غواړي چې تاسو د غلط کار څخه د بوتانو د عبادت څخه راایسته کی او دا د خیر کار دی، دین دی. د دې خوب تعبیر او ترجمه ده چې رسول صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړ. دلته علما فرمایي چې خوب ولیدي ش سړی ته وای چې ش ترجمه درته وکي، انډیوال ته مو وای چې بیا په ملت للی الته ش سیګریټ او ش پلانکې غزلی شروع برای می خوب لیدي. اخو نو بهره د غزلی پر کم تعبیر درکې چاره کوم وختي ش سړی ته وای چې هغه فکر ور باندې وکي او استاد خوب سره سم هغه سبحان الله او استغفر الله وای او بیا فکر ور باندې وکي د خوب ش تعبیر درکې. نو پر ابوبکر رضی الله عنه سترګې ولګېدل ور سره مخامخ سپلار کې خوب چورتوه د مبارک ورته ویله والله خو د رسول علیه الصلاۃ والسلام کومک دی او دا تا چې در شا طرف نیولې د اور څخه جلالی لري دا اسلام دی. اسلام کې چې داخل سي د اور څخه بخپل لري سي، ایمان چې داخل سي په ایمان کې د مؤمنانو په صف کې د اور څخه بخپل لري سي او دغه اسلام ته داخليدل لار او پل د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړل دي او پر هغه باندې کلمه شهادت ویل. مری پښتنه وکړل رسول چیرې دی ورته ویل سول چې اجیاد نامې ځای کړی د صفا غونډې الله رب العزت یې په موږ او تاسو وویني. الله دې د حرمین الشریفین مشرانو ته توفیق ورکړي، الله دې فضل کې ورواچي چې د لار اخلاصي. بس ته مسلمانان ډیر زیر دي. نو والله عالم چې کومه وخت پرې بلاده دی دغه دروازې په تړلو باندې مسلمانان ازورده کیږي. والله زموږ سره خو بل وس نسته بیل د دعا. صفات نږدې یو ځای د اجیاد په نامه باندې صفا غونډې لوړه ده، داغه څخه لاندې دلته اجیاد نامه یو کښنی ځای وو، کلی رقم هم نو داسې کلی تورته یو ځای وو. نبی علیه الصلاۃ والسلام الته وو دای چې ورلی بارول اې د الله رسوله انسانان چې تراغواړي ستا مقصد چې دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل ادعو الی الله وحده لا شریک له، انسانان وهغه ذات تراغوالم چې بل شریک نه لري، او بل وان محمدا عبده ورسوله، چې محمد صلی الله علیه وسلم داغه بنده او رسول دی، او بل دې لپاره وتخلعوا ما انت علیه من عباده حجر، او تخلاص یې د هغو ډبرو د عبادت څخه چې لا يسمع ولا يبصر، نه اوریدل کوي د بری د بوتان او نه لیدل کوي، ولا يضر ولا ينفع، نه ګټه درسي او نه تاوان. زما هدف دا دی چې خالق ته تا دعوت کوم چې هم ګټه درسي او هم ستا خبري اوري او هم تاویني.
دا ناکه ډبرې چې تاسو عبادت ورته کوئ د دې څخه تاسو راباسم. او بل ولا يدري من عبده ممن لم يعبده، او د هغو ډبرو څخه انسانان راباسم چې عبادت یې کوي، ډبرې ته معلومات نشته چې څوک زما عبادت کوي څوک زما عبادت نه کوي. الله ته خو معلومات شته چې دا سړی نن تسبیح وویله، دا وژړل، دا نفل وکړه، دې سنت وکړله، اول بیا بیده لمونځ نه کوي، اول د قرآن کریم تلاوت نه کوي. الله ټوله ویني. زما مقصد دا دی د الله رب العزت رسول صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي دا خبره چې ورته وکړه. قال خالد، حضرت خالد مبارک رضی الله عنه بار ایمان راوړي. زه هم دا وایم فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. زه په دې باندې باور او شاهدی ادا کوم چې ته د الله رسول یې او الله رب العزت هغه ذات دی چې د ما سوا بل څوک د عبادت وړ ذات نشته. نبی علیه الصلاة والسلام ډیر خوشاله شو. شپې او ورځې تیریږي، حضرت خالد رضی الله عنه د خپل اسلام اظهار نسوي کولای، ښکاره کولای نسوي. یو څو شپې چې تیرې سولې پلار معلومات وکړي چې خالد زوی می چیرې دی. معلومات چې وسو د رسول علیه الصلاة والسلام سره خبر ورسېدی چې زما زوی خالد ایمان راوړی دی. زمانان په سورواست ولا کوړه راوست، کوړه چې راوستي کښینه وي. وزه خبر سوم چې تا پر دغه محمد چې زموږ خدایانو تشکنزل کوي او زموږ د خدایانو څخه موږ منکې چې باید د ډبرو د بوتانو عبادت ونه کوي، پر دغه انسان باندې تا ایمان راوړی دی. دور تلوو پلار ما ایمان راوړی دی. پلار مشهور په ابا ححیحه و، په دې باندې مشهور ده، سعید نامې ده د پلار چې په ابا ححیحه مشهور و. ولو ما ایمان راوړی دی او د رسول صلی الله علیه وسلم سره موعده هم کړی ده. او هر څه تکلیف چې هر څوک راکړي تر دغه کلمې او تر دغه خبرې تیرېدلی نشم. وایي داسې چې کښېنولی و د پلار سره یې لکړه وه او لکړه یې راپورته کړه، پر سر یې ووهئ، سر یې وروینې کوي او بدن یې هم زخمي زخمي سو. ولکشکه یې د محمد د دین څخه واوړه. اولیا چې هر څومره سزا راکړي او ټوله بدن مې ټوک ټوک کوي او زخمي زخمي یې کوي، دړې وړې یې کوي، ټوټه ټوټه یې کوي، خو د محمد سره چې ما د کم شي وعده وکړه تر هغه تېرېدلی نشم صلی الله علیه وسلم. او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ما دا وویله چې ته هم د الله رسول یې بنده یې او الله هغه ذات دی چې موږ باید عبادت وکړو. د دې خبرې زه تېرېږم نه. پلاش کنځل ورته وکړله، خشکې ورته وکړلې. هغه پلار چې ما درته وویله چې عزت یې هغه سی و شتمني یې درلودل، پر خالد پر خپل زوی ډېر مصرفونه کړي وه، هر څه ناز او نواز. حضرت خالد مبارک هم سنجولې وه چې پر ما باندې پلار د اقتصاد او د خرڅ د جیب خرڅ ټولې لارې بندوي، خو پروا نه کوله، حق ته ځان تسلیم کړي. ولپروا نه لري، پیسې دې نه وي، دا اسوده او هوسا ژوند دې نه وي، خو رب دې خوشحاله وي. دا بیان خبره مو په یاد یاوله چې تنګي دې خو خدای دې خوشحاله وي، او که خوشحالي و الله ناراضه و ورسې وینئ. یعنی په سلهاو نه په زرهاو خلک موږ لیدلي دي چې هر څه لري، هر څه لري، خو دغه زړه یې داسې تنګ وي، کله کله ووایي په دا زړه یو لاس راکښېږده. ولې تنګ دی؟ پیسې لري، په جیب کې هر څه لري، موټر لري، د میلمستیاوې لري، یاران لري، انډیوالان لري، خو دا زړه یې تنګ وي. او خوار غریب مسکین چې هلته یو ګزاره کوي چې پوښتنه ځینې وکړي ویل الحمدلله ډېر خوشحاله، پور نه یې ورباندې باندې، بل چا زیر کړی نه. حضرت خالد سنجولی و، فکر یې کړی و. نو علما فرمایي وایي کنځل یې ورته وکړله او ویې وهلی او لکړه یې ورباندې ماته کړله. برد ورته وویله، پلار ورته وویله سعید و خپل زوی حضرت خالد مبارک ته، ورته ګوره د محمد خو داسې تبلیغات کوي، زموږ خدایان ټوله دی خلاف، زموږ خلاف چلی، زموږ خدایان غلط بولي، ته په دغه انسان پسې ولو په دغه انسان پسې مستاسې خدایان غلط دي، زما او د محمد خدای سی دی صلی الله علیه وسلم. هغه رب تر ټولو سره د پلار سره باره دلایل وایي. علما وایي که پلار پر ناحقه و زوی ته اجازه شته چې دلیل ورسره ووایي، و د پلار احترام به کوي، بد به نه ورته وایي، شکنځل به نه ورته کوي، دلایل ورسره ویلی شي، که رښتیا هم ناحقه و. علما فرمایي وایي حضرت خالد چې په دا خبر راونه ګرځېدی، باره یې وایي په یو توره تاریکه کوټه کې واچوئ، په کور کې بندي یې. ولته خو د دې خبر څخه نه راګرځې، او زه درته وایم چې د خپل پلار او د نیکه خدایانو او بوتانو عبادت ته راواوړه، دین ته راواوړه، ته نه راوړې، بندي یې کوي، په کور کې په یو توره کوټه کې واچوئ، 3 شپې او 3 ورځې بندي کړي. بیا به ورته ویل خالده څنګه د محمد د دین څخه اوړې صلی الله علیه وسلم؟ ولیا نه اوړم. ولتجې کوي ولتجې مې کوي، ولوژې کوي ولوژې مې کوي، ولوهدي ولومې وهي، هیڅ باک نه پکوم چې هر څونه تکلیف را باندې راولي. زما د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یوه وعده ده، ما ایمان قبول کړی دی او دا کلمه وایم اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. تر بلې خبرې تېرېږم نه. یو ځای کې راځي کتابونه مې کتله، وایي دا کوټه کې چې بندي کړي و، حضرت خالد ته ویل څنګه د محمد د دین څخه انکار کوي او که نه کوي؟ ده به ورته وویله
والله انه لصادق واني به لمؤمن، قسم په الله محمد صادق انسان دی، رښتیا وایي او ما پر هغه ایمان راوړی دی. هر څونه تکلیف چې را باندې راولي. پلار چې فکر وکړي لکه دا اوس تیرو کلو کې چې انسانانو فکر وکړي چې مسلمانان به په کوټه کلفي باندې، په زندان باندې، په پلانکي باندې د خپل رب او د خپل دین څخه واړی، خو لله الحمد نه واوښتله. الله دې پر دین باندې استقامت و ټولو حاکمانو امیرانو موږ او تاسو ته راکړي. هغه لارې په کار واچول، تږی یم که وږی یم ټینګ یې ووهئ او سزا یې ورکړله. ته ویله ول ته خو نه سمېږې، باره یې وایستې د مکې مکرمې شګلینې مځکې ته، هلته یې لس لغړ او همداسې په سزا باندې هلته یې پرېستې. ویل ځه. ځینې علما وایي لس لغړ و، ځینې وایي یا پټ و. دا پټه خوا یې غالبه ده، دا په بدن باندې پټ و او هلته یې پرېستې تړلی. ویل ځه. د مبارک ورته ویل چې هر څومره وخت پر دا شګلنه او ډبرینه توده او سره مځکه تاسو ما پرې باسئ، خو د یوې وعدې مې نسي تېرولی. د رسول صلی الله علیه وسلم سره ما وعده کړې چې اوس د ځوانان ته د اوس وخت ووایه چې ګوره پر وعده ټینګ شه ټینګ شه ټینګ شه، د ایمان کامل که، د ایمان بشپړ که. د ایمان کې خوندونه دي، په د لمانځه کې خوند دی. په دغه صف اول کې ته به دا فکر کوې چې د دغه مسلې د دوړو بوی ځي، مګر په دې کې دا دوړې هم خوند دی. زما خو نه پیادېږي، کېدای شي داسې پېښه شي چې دغه مسجد مور جارو کړي، یو څوک وایي په دا مسجد جارو پر دا مسله باندې دوړې وې، د سجدې په وخت کې ما کش کړی زکام شولم. خو یو ځای چې تللی، یو تفریحي ځای ته منظرې تللی، د هغه ځای څخه زکام او ټوخی راوړي، تبې یې راوړي. د مسجد څخه تبې چا نه یې وړي زکام او ټوخی. تاسو پام او فکر باندې وکړئ، ځکه چې دا د رسول علیه الصلاة والسلام مبارک حدیث دی. د الله د کور دوړې چې پر چا باندې وموښلي، د دوزخ اور ورباندې حرامېږي. ته فکر کوې نو دا دوړې به څنګه چاته تکلیف ورسوي؟ خیر دا بله خبره ده. هلته یې د باندې پرېستې، د باندې یې پرېستې. باره یې ورته وویله ګوره سزا هم درکوم او ډوډۍ هم در باندې بندوم، دلې هم څوک ډوډۍ نه درکوي. ده به ورته وویله ول که تاسې ډوډۍ را باندې بنده کوئ، خو زما دا باور ایمان او عقیده ده، فإن الله یرزقني ما اعیش به. الله رب العزت دونه یو ګوله راکوي چې زه د خپل ژوند باندې تېر کړم. الله خیر الرازقین ذات دی. تاسو پر ما ډوډۍ بندې پر څونه انسانانو باندې دا ډوډۍ بندې سوې په دا کلونو کلونه وه، څونه انسانانو باندې. یو چا ما ته ویله په دغه درېیمه حوزه کې د دغه تعمیر شاته اوس هم د یو چور هم سته او هغه کشنې کشنې کوټې سته چې امریکایان دلې راتلله او سزاوي بندیان ته ورکول کېدلې. تر اوسه پورې هم هغه په وینو لړلي کالي او په وینو لړلي دیوالونه اوس هم سته. په دې باندې څوک د دین څخه راګرځي چې زه نو دین بلا نه کوم؟ د الله رب العزت چې کله فیصله د یو چا په باره کې وسي چې دا انسانان به دین قبلوي او پر دین به قرباني ورکوي، د الله تقدیري فیصله ده. بیا څوک په زور باندې انسانان د دین څخه نشي اخیستلی چې ته نو دین مه منه. الله اکبر کبیره. نو دور ټول چې الله رب العزت ته ما ته رزق راکوي، پر زامنانو یې مخ راواړوي. ګوري که د خالد رقم چا داسې کار وکړي چې پر محمد ایمان راوړي صلی الله علیه وسلم، داسې سزا به ورکړم لکه خالد ته. سعید د حضرت خالد مبارک پلار په دې خبر نه و چې د سزا لا د نورو زامنانو لپاره عبرت شوله. قرار دوه زامنان یې نور په پټه ولاړل، ابان او عمر رضی الله عنهما. هغو هم اسلام راوړي. دی چې خبر سو چې نور زامنان چیرې دي، خبر سو چې هغو دواړو هم ایمان راوړی دی. په دغه شپو او ورځو کې تکلیفونه ډېر سوله. حضرت خالد رضی الله عنه را ولاړ سو، حبشې ته هجرت وکړي. دا دوهم هجرت و. ولاړې د هغو انډیوالانو سره یو ځای سو چې هلته بیا د ده وس نه رسېدی. د مشرکینو او د حضرت خالد مبارک د پلار سعید د سزا وس نه رسېدی. عمر او ابان هم ورسره ولاړل. حضرت خالد را ولاړ سو، باره خپله لور یوه لور یې وه، هغه هم بوتلله، زوی هم بوتلی، کوروالا امیمه هغه هم بوتلله او بله لور یې هم بوتلله. ګرد کډه یې بوتله حبشې ته او هلته هجرت وکړي. چې کله مکه مکرمه د مکې مکرمې څخه مسلمانانو مدینې منورې ته هجرت راوکړي او د احد غزا رالل، د بدر غزا رالل، نورې غزاګانې پیښ شولې، د خیبر غزا چې راله او د یهودو سره رسول علیه الصلاة والسلام جنگ وکړي. د خیبر څخه یهودو پسې واخیستله. هلته باره حضرت خالد مبارک د خپلو دواړو ورونو سره رالی مدینې منورې ته. تقریبا تر 10 زیات کلونه یې په حبشه کې تېر کړله. نبي علیه الصلاة والسلام ته چې رالی مدینې منورې ته، نبي علیه الصلاة والسلام ډېر خوشحاله شو. د غنیمت مالونه یې ور تقسیم کړله. بارونه حضرت خالد توره راواخیستله، جنګونه یې شروع کړل. د نبي علیه الصلاة والسلام سره په حنین کې شرکت وکړي، په غزا کې، په تبوک کې شرکت وکړي، په کوچنۍ او لوی غزاګانو کې شرکت وکړي. تر هغه وخته وجنګېدی چې نبي علیه الصلاة والسلام وفات کېدی. نبی علیه الصلاة والسلام بیا یو ځای د یمن والي وټاکئ. نبی علیه الصلاة والسلام چې وفات سو، دی او د ورونو سره یو ورور پر بحرین باندې والي و، دی پر یمن باندې و، بل بیا پر بل ځای باندې والي و.
علماو لیکلي دي. کله نبی علیه الصلاة والسلام وفات سو، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې خلیفہ سو، دوی رالل د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره بیعت نه کوي. ولیا په بنو هاشم کې به بل انسان پیدا کیږي، هغه به د رسول علیه الصلاة والسلام پر ځای ټاکل کیږي، بیا موږ بیعت کوو. ولی خو د نبی علیه الصلاة والسلام محبت د وزلت او شوسي و بی‌طاعتیه نه کوله، هغه محبت ور سره و. خیر د شپې ورځ تیرې سولې، بیرته راولاړ سول د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره عباره بیعت و. بیعت چې وکي دغه ولایت او د دندې او د وظیفې کولې. حضرت عمر مبارک په وخت کې هم دغه دندې او وظیفې مکتبه ولې. یو وار وای جنگ پیښو، یو رومي عسکرو د رومو او حضرت خالد دې دواړه سره مخامخ سوله. حضرت خالد مبارک چې وار پر وکی پر رومي عسكر باندې خطا سو. رومي عسكر چې پر حضرت خالد باندې وار وکی د توري وار پر مشتي او په شهادت ورسي. دغه حضرت خالد مبارک رضی الله عنه قاتل هغه رومي عسكر ورسته بیا اسلام راوړ. یو چا ورته ویل چې تاسو ولې حضرت خالد رضی الله عنه په شهادت ورسوي چې اسلام یې راوړی، دا قاتل بارول ما په دې اسلام راوړی چې کله زه د سره مخامخ کېدلم د مخڅخه داسې نور وتی نور او دا نور اسمان ته پورته کېدی. علما د ځان سره فیصله وکړه چې اوس خو هغه سي د جنگ له مقابله لپاره راغلی، راسه مړی که ورسته به اسلام راوړي، ولمړ مې کې خو ورسته مې اسلام راوړي. الله اکبر کبیره. یو ځای کې راځي وای حضرت خالد رضی الله عنه د مړانې په باره کې وای چې کله کافران مشرکین خبر سول چې د ایمان او اسلام راوړي دي، وای د ډیرو خلکو زړونه ولویدل چې نو دغه انسان زوی هم ایمان راوړي چې سرمایه درلوده، عزت یې درلوده، شهرت یې درلوده او مشرکین عزت کوي، دغه انسان سرمایدار انسان زوی ایمان راوړي، لہذا د نور خلک ټول ایمان راوړي. تر دې ځای پورې قدرمنو د حضرت خالد مبارک حالات په د ژوند چې مو ځینې زده کړله. یو خبره ټینګه در سره واخلئ، پر وعده باندې وفا، پر ښه کار باندې استقامت، شاته کېږئ مه، د خیر کار خامخا یا اوس یا وروسته یا بل وخت ګټه کوي. الله دې پر ټولو کارو باندې د عمل کولو توفیق راکړي.